الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قارعة ترتیبا یوصل یو دی، نزولا دیرشتم دی، قریش نرست نازل دی. ربط مخ کے زجر و دلتا تخویب دی، دعوی دا تخویب اخروی، خلاصہ حیبت دا قیمت او دو ڈالی، اول لبشارت او دیم لتخویب. امتیاز دا قیمت یونم القارعة او دا خلقو تقسیم پورز دا جزا او دا جہنم یو طبقہ چگہ الحاویہ دا. مقصد السورة قرع القلوب لاستحزار حول القیامة. داو دا زرون اللہ رائی خیی داس تنگئی چه پاسوی وردیر دا یہ حالت را روان دے. القارعة اغاپت چه زرون تنگئی. مل قارعة صدی اغاپت چه زرون تنگئی او چه خبر کڑی چه دا قارعة. جواب فکم اورات چشیدا خلق کل فراش پشان د پتنگانو المبسوس وارو وارو لکه په شکال کې د پتنگان چې راوځي د ازبکه نه د خبرونو هم د خلق راوځي. وتكون الجبال شبدا غرنا كالعهن پشان درنګ شوی وړی او مالوچو المنفوش چې هغه ډندت کړي شوی او وال شوی په ماشين د جولا باندې. فاما من ثقلت هر هغه څوک چې درانه شوی د طولنا په توحید او سنت فهو دابا فی عیشتن پجون کی رادویا چې دای به خوشاله کړي. او هغه څوک چې سپک شوی د طولنا فامه زید ورتګ د دې حاویه ده. وما ادراک ما هي څه خبر کړي چې حاویه څه ده. نارون حامیه ډیر ګرم ور ده چې د دنیا وره او یې مې صدقه. او روایت د ابو هريره رضی الله عنه کې چې د کثیر راوړی دی چې دای سلام عیسی دا. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن